بسم الله الرحمن الرحیم. د سکون رادیو د سوشل میډیا د برخې درنو لیدونکو او ګرانو اوریدونکو سلام پر تاسو. هیله د ټول بروغ او جوړ اوسئ. د ډاکټر خبرونه ده چې همدغه ځای تاسو وینئ او ګورئ او زه وصیې کې درته وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کښې درنو لیدونکو موږ غواړو چې پر فوډ پوایزنینګ یا د غذایي تسمم اړوند معلومات درسره شریک کړو چې دا څه ډول یو ناروغي ده، څنګه رامنځته کېږي، په کومو حالاتو یا کوم موسمونو کښې رامنځته کېږي، یو کس څنګه په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی سي، او که چیرې یو کس د فوډ پوایزنینګ له طریقه په یو ناروغۍ باندې مبتلا کېږي نو څنګه پوهېږو کومې نښې نښانې به د ده پر ظاهر باندې راښکاره کېږي چې موږ هغه ته په کتو پوهېږو چې دی په ناروغۍ باندې مبتلا سوی دی. که چیرې یو کس په دې ناروغۍ اخته اوسېږي د هغه کورنۍ تداوي باید څه اوسېږي، کوم څه استفاده کړي او د کوم څه څخه د خوړلو څخه یې ډډه او مخنیوی وکړي او د مخنیوي لارې چارې به یې څه اوسېږي. دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونو کښې به راته په هلمند کښې د طب پوهنځی استاد او همداراز د ماشومانو د داخله ناروغۍ متخصص ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالوکیل اکرم راته څېړي. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته ښه راسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق صاحب تاسو ته او د سوشل میډیا درنو لیدونکو ته نیک هیلې او سلامونه او سهار مو په خیر. ډېره مننه ډاکټر صاحب. نن پر غذایي تسمم چې غږېږو، لومړی که لیدونکو او اوریدونکو ته دا روښانه کړو چې دا څه ډول یو حالت دی او څنګه رامنځته کېږي. وسیق صاحب محترم، واقعا ډېره ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. فوډ پوایزنینګ اوقات په مختلفو کورونو کې ډېر زیات واقع کېږي. فوډ پوایزنینګ که چیرې عام طبي اصطلاح ووایو، فوډ پوایزنینګ د انتاناتو یا د هغوی د توکسینونو په واسطه سره د غذایي موادو منتن کېدل، بیا چې کله د دغه منتن غذا څخه اشخاص استفاده کوي او په دوی کې ځینې امراض منځته راوړي، عبارت د فوډ پوایزنینګ یا غذایي تسمم څخه دی. چې دا غذایي تسمم د مختلفو میکروبونو، وایرسونو، پرازیټونو د دې په واسطه سره کېدلی سي او یو تعداد نن انفیکشس کازونه هم لري غذایي تسمم چې هغه کې یو تعداد کیمیکل مواد دي، ډرګز یا دواګانې دي چې د هغوی په واسطه سره هم غذایي مواد مسموم کېږي. بیا چې کله اشخاص د هغه څخه استفاده کوي په هغوی کې د یو تعداد کلینیکي اعراضو علیمو سبب کېږي. بله ډاکټر صاحب، داسې یو مفکوره شته چې دغه ناروغي خاص د دوبي په موسم کې رامنځته کېږي. ډېر وخت چې په دوبي کې خواړه پاته کېږي، ساړه کېږي او بیا چې هغه دوهم ځل استفاده کېږي بیا دغه ناروغي څخه رامنځته کېږي. آیا د ژمي په موسم کې هم دا ناروغي رامنځته کېدای سي که نه یوازې په دوبي کې اوسي؟ وسیق صاحب محترم، واقعا ښه پوښتنه ده. فوډ پوایزنینګ یا غذایي تسمم په هر موسم کې منځته راتلی سي، هم په ژمي کې، هم په دوبي، هم په ګرم، هر موسم کې. ولې اوقات یې په دوبي کې په دې خاطر ډېر زیات دي چې که چیرې د انتاناتو یا د میکروبونو هغه اکټیویټي یا فعالیت ته وګورو، زیات انتانات یا وایرسونه په ګرم موسم کې یا مرطوب موسم کې د دوی په اصطلاح اکټیویټي یا فعالیت زیات دی. نو په همدې اساس کله چې په ګرم موسم کې غذایي مواد یا په اصطلاح ساړه غذایي مواد چې کله د انتانات په واسطه سره منتن کېږي، په دغه غذاو کې د دوی هغه ریپلیکیشن یا تکثر زیات وي چې په ډېر شدید شکل سره غذا مسموم کولی سي، یا غذا په اصطلاح انتان خپرېږي په غذا کې. بیا چې کله د دغه غذا څخه استفاده کېږي په انسان کې د مریضۍ سبب کېږي. ولې اوقات په ژمي کې هم شته ده چې په ژمي کې په سړه هوا کې یا په حرارت په صفري نقطه کې د ځینې انتاناتو یا میکروبونو اکټیویټي یا فعالیت کم وي، نو په دې اساس د فوډ پوایزنینګ اوقات په ژمي کې نسبت دوبي ته کم وي. بله، او که یو کس په دې ناروغۍ باندې بالفرض اخته سوی اوسېږي، موږ څنګه پوهېږو یا خپله دا شخص څنګه پوهېږي یا د کورنۍ غړي څنګه پوهېږي چې دی به په وجود کې دا ناروغي لري؟ وسیق صاحب محترم، دغه فوډ پوایزنینګ یا غذایي تسمم چې دی خپل ځان ته مشخصه یا وصفي کلینیکي لوحه لري چې کلینیکي لوحه یې د عادي کلینیکي اعراضو څخه شروع بیا تر شدید سټیج پورې رسېږي، چې په ابتدا کې ممکن مریض یو څه د نایزیا یا ومیټینګ یا احساس وکړي، د هغه سره مریض یو خسته حالت ولري، ډراوزي سټیټ ولري، او وروسته دا په تعقیب ممکن مریض واقعي یا ریل ومیټینګ یا خواګرځۍ پیدا کړي، دغه په تعقیب مریض کې د نس دردونه پیدا کېږي چې ابډومینل کرامپ ورته ویل کېږي، دا پیدا کېږي، او دغه په تعقیب مریض ته اسهالات پیدا کېږي چې په اسهالاتو کې ممکن ابتدا کې مایعات اوسېږي او وروسته بیا
په اصطلاح بیخي بلډ ډیریا ته ولاړ شي که چیرې انتان باکټریا وسېږي یا شدید انتان وسېږي او همدارنګه مریض ممکن فیور یا تبه ولري او د سر درد ولري او ورسره چیلز یا لرزه ولري او که چیرې مریض بیا ډیهایډریشن ته داخلېږي چې هغه حالت دی چې مریض زیات د بدن اوبه د لاسه ورکړي خصوصا کله چې سویر ډیهایډریشن ته داخلېږي ممکن د مریض سیستمیک فشار یا د وینې فشار دا کښته شي د هغه په تعقیب مریض هایپوولمیک شاک ته ولاړ شي او دا په تعقیب ممکن که چیرې مریض تداوي نه شي د مریض په مرګ باندې تمام شي. او ډاکټر صاحب هغه زمینه برابرونکي فکټورونه یا هغه څه چې دې ته لاره هواروي چې یو څوک په د ناروغۍ باندې اخته کېږي کوم څه به وشي؟ د دغه فوډ پوایزنینګ ریسک فکټورونه مختلف دي چې هغه خپله د هغه شخص چې غذا ترتیبوي په هغه پسې مربوط دي د خپل هغه شخص چې غذا په اصطلاح استفاده کوي یا خوري د ده په معافیت پسې مشخص دي او په اصطلاح ارتباط ورسره لري او همدارنګه د انتان په نوي پسې هم اړه لري. یعنی ریسک فکټور هغه څوک چې غذا آماده کوي یا په اصطلاح ترتیب کوي که چیرې هغه خپل لاسونه پاک ونه ساتي یا همدارنګه کم ظرف یا لوښ چې استفاده کوي هغه پاک ونه اوسېږي یا غذا ته په صحیح شکل سره حرارت ورنه کول شي نو دا هغه څه دی چې فوډ پوایزنینګ یا غذایي تسمم ته زمینه مساعد دي. همدارنګه کم غذا د ځینې انتانات په واسطه سره منتن کېږي موږ تاسې خپل بدن کې د معدې تیزاب یا اسیل لرو چې دا خپل یو پروټیکټیو په اصطلاح لایر دی یا خپل یو د ځان ساتنې یو خپل یو برخه ده چې الهي داسې جوړ ده کوم انتانات چې ځي معدې ته د معدې د تیزاب په واسطه سره هغه انتانات تخریب کېږي نو په داسې وخت کې که ځینې اشخاص د معدې مشکل ولري یا داسې دواګانو څخه استفاده کوي چې هغه د معدې تیزاب کموي نو په داسې اشخاصو کې به فوډ پوایزنینګ ډېر زیات منځته راځي. همدارنګه انتاناتو په نوې پسې اړه لري که ځینې غذاګانې د باکټریاګانو په واسطه خصوصا د شیجلوزیس چې خپل یو باکټریا د سالمونیلا یا د په اصطلاح د ایکولا یو باکټریا د دې توکسین په واسطه سره غذا منتن شوې وي په داسې اشخاصو کې بیا د مریضۍ وقوعات هم ډېر زیات یا منځته راتللی شي. نو مجموعي شکل چې ریسک فکټورونه هم په د غذا په ترتیب کولو پسې اړه لري هم د شخص په حالت پسې اړه لري او هم د انتان په نوع پسې اړه لري. ډېر زیات مننه. او که یو کس په د ناروغۍ باندې اخته شوی دی یا د ناروغۍ په وجود کې راپیدا شوې ده اوس تداوي یې څنګه کولی شي خو میډیکل برخه ده نه په کورنۍ تداوي کې څه کول ورته پکار دي؟ اوسک صاحب محترم هغه څوک چې په فوډ پوایزنینګ اخته کېږي یا په غذایي تسمم اخته کېږي هغه مریضي طبعا ځان ته سټیجونه لري که چیرې مریض په ابتدایي سټیج کې وي شدید استفراقات ونه لري کولی شي دا اشخاص د زیاتو مایعاتو څخه استفاده وکړي لکه مثلا چای دی یا د تازه میوې جوس دی یا یکل شوروا ده نور داسې مایعاتو د دې څخه استفاده وکړي. که چیرې په دې کې اسهالات زیاتېږي یا د بدن د اوبو د کمښت خطر شتون ولري نو کولی شي دوی د ابتداد پوډۍ دي د او آر اس په نامه چې دا په نږدې کلینیکونو یا نږدې دواخانو کې شته کولی شي د هغه څخه استفاده وکړي چې په یو لیټر اوبو کې جوړېږي. او که چیرې احیانا دوی او آر اس پوډۍ ته لاسرسی ونه لري کولی شي دغه او آر اس په خپل کور کې جوړ کړي چې هغه یو لیټر پخې او اوبه اخیستل کېږي چې سړې شوي په دې کې بیا 5 کاچوغې بوره چې هغه هر کاچوغې 5 ګرام اندازه ولري دا او نیمه کاچوغه مالګه واخیستل شي په یو لیټر اوبو کې حل شي او بیا دغه استفاده وکړي چې د هغه څه دی چې دوی په کور کې دغه مایعاتو څخه استفاده کړي تر څو په آینده کې د ډیهایډریشن یا د بدن د اوبو د کمښت سره مخ نه شي. که چیرې بیا مریض شدید سټیج ته داخلېږي اصطلاح سویر ډیهایډریشن ته داخلېږي نو د هغه تداوي بیا میډیکل تداوي ده بیا هسپتال یا روغتون ته مراجعه وکړي تر څو ډاکټر د دې تداوي وکړي. او دغه د او آر اس څخه د ګټې اخیستنې عام تګلاره به څه ډول اوسي؟ دا په ماشومانو کې فرق لري په کایلانو کې فرق لري. موږ او آر اس چې مریضانو ته توصیه کوو هغه د مریضۍ په حالت پسې اړه لري. کله چې د بدن اوبه کمیږي 3 سټیجه ځان ته لري چې یو سم ډیهایډریشن دی چې دا د ډیهایډریشن ابتدایي حالت دی. په دې حالت کې مریض د بدن د مایعاتو 5% برخه څخه کم ځای کړی وي. بل سټیج د هغه موډریټ ډیهایډریشن دی چې په دې وخت کې مریض د 15 څخه تر 10% د بدن
مایع ضایع کړي وي، مایعات ضایع کړي وي، چې د متوسط حالت بدن د اوبو د کمبود دی. دریم سټیج دی هغه سویر ډیهایډریشن دی، چې په دې وخت کې د مریض د بدن اوبه د 10% څخه زیات ضایع شوي وي. په دې وخت کې مریض د څښلو توانایي نه لري چې څښلو کې اصلاح خوراک وکړي. نو په اول دوه سټیج کې چې په سم ډیهایډریشن او مور ډیهایډریشن کې دوی کولی شي د ORS څخه استفاده وکړي. هغه ماشومان کم چې دوی په اصلاح په سم ډیهایډریشن کې اوسېږي، په دې وخت کې فقط ماشوم ته د مور شیدې تکراري ورکول سي، مایعات لکه ورکول سي لکه نورې شیدې یا چای یا تازه میوو جوس یا شوروا، نو په دې سره دوی تداوي کېږي. که کله دوی موډریټ ډیهایډریشن ته داخلېږي نو بیا دوی ته ORS ورکول کېږي. ماشومانو کې عموما د 100 ml څخه تر 200 ml پر کیجي باندې پر کیجي نه په 100 څخه تر 200 ml پر هر وار ډیپیکیشن یا هر وار اسهال باندې باید ماشومان ته ورکول سي. که چیرې ماشومانو وزن زیات اوسېږي یا لوړ عمر اوسېږي، بیا دوی کولی سي د 1 څخه تر 2 ګیلاسه پورې، یعنې د 200 څخه تر 400 ml پورې دې څخه استفاده وکړي. او لیکایل اشخاص بیا نسبت د مریض ټولرنس یا د مریض تحمل ته مثلا ارتباط لري. مریض کولی سي د 1 تر 2 ګیلاسه ORS استفاده کړي په هر وار اسهال وروسته، یا د 2 څخه تر 3 یا د 2 تر 4 ګیلاس ORS استفاده کړي د هر وار اسهال وروسته. خو دا د مریض په تحمل پسې اړه لري چې څونه دی تحمل کولی سي، څونه دی په اصطلاح منلی سي. که چیرې بیا شدید سټیج داخلېږي، کیدای سي د ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو د مایعات د رګ د لارې ورکول سي، تر څو په دې کې ډیهایډریشن تداوي سي. بله. او ډاکټر صاحب یو خو دا حالت چې یو ناروغ چې کله په د ناروغۍ اخته کېږي، دی باید مایعات واخلي، ORS واخلي، د بدن مایعات باید پوره کړي. یو هغه چې دی په ناروغۍ اخته سوی نه اوسېږي، مخکې له دې چې دی ناروغۍ ته ځي کوم څه باید مراعات کړي، کوم څه باید په نظر کې ولري؟ یعنې د ناروغۍ پریوینشن پریوینشن دپاره واقعا باید ډېر کوشش وشي تر څو خلک په یا کورنۍ په غذایي تسمم باندې اخته نه سي. هغه اول هغه څوک چې په کور کې غذا ترتیب کوي یا غذا آماده کوي، هغه باید پوره حفظ الصحه مراعات کړي. هغه که د لاسونو حفظ الصحه اوسېږي، هغه که د ظرفونو یا لوښو حفظ الصحه اوسېږي، هغه که خپله د غذا په آماده کولو کې په کافي اندازه سره باید غذا ته حرارت ورکول سي، چې دا هغه لار دی چې انتان غذا ته په اصطلاح په غذا په انتان اخته کېږي، باید ترتیب کوونکی ډېر کوشش وکړي تر څو غذا په انتان باندې اخته نه سي. وروسته د هغه څخه که چیرې په کورونو کې غذا څخه استفاده کېږي او تعداد پاتېږي، بیا که دوی غواړي د دې غذا څخه 2 مره استفاده وکړي، باید دا غذا په یخ محیط کې کېښودل سي، یخ ځای کې لکه یخچالونو کې اوسېږي. که چیرې په اطرافو کې یخچال دغه نه اوسېږي اسانتیا وي، په کور کې یو داسې ځای کې دغه غذا کېښودل سي چې هلته هغه حرارت کم اوسېږي یا یخ ځای اوسېږي. بیا که چیرې دوی د دغه غذا څخه استفاده کوي، باید ښه په کافي اندازه سره حرارت ورکول سي، یعنې تر 100 سانتي ګراد درجې لوړ حرارت چې اکثریت میکروبونه په دغه کې بیا تخریب کېږي. که چیرې غذا د دې انتان په واسطه سره منتن شوې وي، ممکن د انتان تخریب سي او په دوی کې د اعراض مسبب نه سي. همدارنګه که چیرې دوی د هغه غذا څخه استفاده کوي چې هغه پخېږي نه ترکاري اوسېږي، هغه په پټاس یا په مالګه باندې ومینځي، چې اکثریت میکروبونه د مالګې یا پټاس په واسطه سره تخریب کېږي، او هغه میکروبونه چې دغه ترکاري پر سطحه پرته وي هغه تخریب کېږي او ایسته کېږي او په دوی کې د غذایي تسمم سبب نه کېږي. که ځینې غذایي تسمم یا ځینې مسمومونه د ډرګز یا دواګانو یا کیمیاوي موادو په واسطه منځته راځي، باید د کورنۍ مشران یا عموما د مور و پلار دغه دواګانې یا دغه کیمیاوي مواد خصوصا لکه د اګریکلچر یا د زراعت دواګانې په کور کې باید په دې ځای کې کېښودل سي تر څو هلته ماشوم ورته لاسرسی ونه لري، تر څو ماشوم په قصدي یا په سهوان شکل تر استفاده نه کړي او په ماشوم کې د امراضو یا مرضي سبب نه سي. نو دا هغه لارې چارې وي چې د فوډ پایزنینګ یا غذایي تسمم په مخنیوي کې مهم رول لري. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، د خپرونې وخت مو پای ته رسېدلی. کور مو آباد. وسیق صاحب ستاسو څخه او د ګرانو لیدونکو څخه ډېره مننه. خدای دې وکړي چې د خپرونې څخه استفاده کړې وي او کومې لارې چارې چې مو ورته وویلې د هغه تطبیق کړي تر څو آینده کې د فوډ پایزنینګ یا غذایي تسمم څخه ځان وساتي. ستاسو څخه مننه. کور مو ودان ښې چارې. سلامات اوسئ. لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. کور مو آباد چې زموږ خپرونه مو واورېدل او راسره مو ولیدل. نن مو په خپرونه کښې د غذایي تسمم اړوند معلومات درته درکړل. هیله ده چې تاسو هم په کورونو کښې دغې نقطې ته ډېره پاملرنه وکړئ او خاصتا بیا کشران یا هغه ماشومان چې
کله ساړه خواړه خوري هغه باید صحي ورته وساتل سي او بیا د دوی لپاره چې دوی استفاده کوي باید هغه ښه ورته ګرم کړل سي تر څو د ناروغۍ څخه ژغورل سوي وي. اورېدونکو او لیدونکو خپرونه مو نور پر همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بلې اونۍ اوسئ که اجازه غواړي ښه وختونه ښه روغتیا د خدای په امان.